هلو منیجر صاحب شته دا هوټل دی که نه چې خالي کمره شته ورګه ښه ډېره مزه کوي ښه ته ورګه بیا ښه منیجره کنګ څه چل دی زه یم بابوجي کباړي خالي کمرې پسې را دې سره څه چلو دا ډک پن والا ښه ډکې کمره که پن زمړه ما سره خپل پن شته ورګه ښه دلته به اوس ولیکم مسټر بابو څه چل دی یاره یو خو تاسو نه ډېر تنګ راغلم دا یو کمرې ته خو غل شانې بار مې در باندې نشته دا ګاډي د سټیرنګ کمرې ته یو څه زه درځم ځه هله نور سامان نه در کوم څه ته پټ نه کې دا خواره خوله دې نیولې ده پیسې دي پکې چینج دی پکې راشه منیجره والا تاله مې وټنګو مه ګوره ورېږه ښه دلته به اوس ولیکم بابوجي کباړي او ولې ګورې نقل لانونه کې په خپله لیکه صبر وکړه ښه مسټر بابوجي بغداد مردان او دلته به ولیکم کاروبار دپاره به پکې دا خانه دلته کاروبار ورته څه ولیکم زه خو کباړي یم خو صبر وکړه ښه ورګه د دنه نقل کومه ښه مړه بابوجي بزنسمین اوس ټیک شو ښه ټنګ اول ما ډک کړی دی منیجره خالي سري اول ما له چابي راکړه چې څوک به زر کمرې ته راشي راځه بچې سپورخیټیا مقابله ده اوهو اغوشه سپورخیټیا ورګه سپورخیټیا صندوق رانه پاتې شوی او درې وړم بچې اغوشه تروسه پکې مات نه کې زاړه ټیمان اوسپنې د مسالې چپړې قارسې کوې راځه بچې څنګه چل دی اوس هم پکې ټایم شته چانس درکم زه بچې چې ته به مخکې کېږي که زه ورګه تاله نه کولاوېږي دا څنګه چل دی اوهو بابوجي بې دله دا لا څنګه چل دی کولاو شه که نه قسمت دې خراب دی اوس کولاو شوې یاره خو نو راځه که نه دننه صندوقه ته لا بار ولاړې ای بابوجي دا چابي ورته جیب کې کېده چې پته یې ولګي هلکه ډېر ښکلی بیټ دی پکې ښه ورګه دا صندوق دلته کېدم ټلیفون دی هلو دا خو جنۍ ده زه بابوجي یم پردو نارینهو سره خبرې مه کوه پخې بدي هلکه ډېر ښکلی بیټ دی داسې دي دا خو موبایل نه دی د نادیده زامن ورته داسې کور اچولی ته ورګه چې خبرې کوي الو ته ورګه نمبر پې میلاوم او هلکه دا خو د ټي وي ریموټ دی څوک خو شته دی نه ګوره ورته لږ روجې او ډېرې ډمامې لږ زه بچې پسره جوړه کې به دې کور ته راولم زه بچې شروع شه اوس ورته ګوره او که نه تیز که بابوجي نور هم تیز که ولې د مور د واده دې څه کاکا دا دا ګاونډي دی بند کا لکه د ظالم بچی ښه پکې خوشحاله بند کا ولې مل رور دې شوی دی څه کاکا کارېږي زه کاکا ښه بېغمه سم له ښه سبا به ډیپټۍ له ځې دا خالي سر دې نیولی چې بیا کنځلونه کې ګورئ زه بابوجي غلې لړلې دي